نوم مې وحید الله عابد دی د من کلتوري ماښام له تنظیمونکو څخه یم. دا چې دغه کلتوري ماښام د دریم ځل لپاره د تڼیو ښاروالۍ پر نوښت او د سیمې د ځوانانو په همکارۍ ترسره کیږي چې دغه کلتوري ماښام څخه هدف هغه کلتوري شیان چې پخوا زموږ پلرونو او نیکونو استعمالول هغه نندارې ته وړاندې کول او نوی نسل یا ځوانان د هغې سره اشنا کول دي. همدا ډول هغه خواړه چې په خوست کې مروج دي لکه د مثال په ډول ډنډکی دی، د جوارو مړۍ یا موږ ورته ګډلی وایو هغه دی چې هغه خلکو ته وښیو چې دا زموږ په خوست کې کلتوري خواړه دي. همدا شکل میله ترسره شي، مشاعره ترسره شي، هغه شاعران چې د سیمې په کچه د ولایت په کچه او د افغانستان په کچه دی هغه مرادعوت کړي دي او دلته به په دغه ننني ماښام کې خپل شعرونه ګډونوالو ته وړاندې کوي. خپل ځان لږ تر لږه مدیریت کړي. شوي هغه نه وروسته فکر کوم دغه نور هم دغه کلتوري خواړه دي هغه نور څه پسې ورکوي. نو تاسو ټولو نه مننه، تر اوسه ترتیب ښه روان دی او کوم ملګري ada apa?